طالبانو نیمروز ولایت په بشپړه توګه تر خپل کنټرول لاندې راوست. له نیمروز ولایت څخه ورکړل شوي راپورونه وایي چې طالبانو د ولایت د ودانۍ په ګډون ګڼ دولتي تاسیسات نیولي دي. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدي هم خبر ورکړی چې د نیمروز ولایت مرکز زرنج ښار کې د ولایت مقام، امنیه قومندانۍ، هوایي ډګر او ګڼ نور تاسیسات د طالب ځواکونو لاس ته لوېدلي او دا مهال د پاتې ځایونو تصفیه روانه ده. طالبانو چې تېره شپه د دغه ولایت په مرکز زرنج ښار برید وکړ او د یاد ولایت د زاړه هوایي ډګر او بندر ابریشن په ګډون یې ګڼې سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستې وې. نن غرمه یو ځل بیا د پاتې سیمو د نیولو په موخه جګړه پیل کړه چې په پایله کې د ښار ټولې امنیتي حوزې، محبس، د ولایت مقام او یو شمېر نورې دولتي ودانۍ ونیولې. که څه هم تر اوسه د کابل حکومت چارواکو د طالبانو لاس ته د نیمروز ولایت د لوېدلو په تړاو څه نه دي ویلي، خو په ټولنیزو رسنیو خپرو شوي انځورونو او ویډیوګانو کې طالب ځواکونه د ولایت مقام او شاوخوا دولتي ودانیو کې لیدل کیږي.